ناغه سره چاړه وغیره وستا او د شاته نه حضرت عمر په چاړه او داسې مضبوطی وو او د ظالم چې چاړې ته پورې وستا صحابه په ور منډې کړې ظالم دادی سوکړل سوارلس صحابه ووال سوارلس بس اخره کې یو صحابي سره کوټو هغه زر خپل کوټ وستا او د پاسه په ور واچو چې کوټې په ور واچو د سر او سترګې او لاسونه پکې بند شو نو د بیا ځان لاله په هغه چاړو په وی تلک نیولو بچ شو هغه په تاړو وایته او حضرت عمر سے په ګرمه کې نو اقا وخت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شاته ونا هغه د مټونی و او اوچته کو او د خپل ځان په ځای مانځ تور مخ کې کو عبدالرحمن ابن عوف مختصر منذ رستو سپونو والا وی چې مونږ پوی نشو صرف دومره پوی شو چې څه ګړبړو شو جمعات کې خو بجلی نه او دومره پوی شو چې اواز د عمر و ناګانه بدل شو د عبدالرحمن ابن عوف شو چې مونږ خلاص شو نو دی اوچت کا کورته یاړو بے هوش دی غریب نو چې لږ هوش کې راغی نو لومبې تپوس دا کوي مونږ شو کنه الله مونږ سونا هم دی منذ شو ویاو سمو شو او سیب سمو شو وی چو عالم وی آغا مجوسی غلام ابو لؤلؤا دا مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ غلام وی دیس ظالم تا خما سما خبر کردی و ما خواتروانا خبر نوا کردی لک سات تیر شو بے ہوش شو چه ہوش کی راغی نزوی تا وی بچے عبداللہ اوبراوڑا اغل اوبراوڑا چه اوبراوڑی وی ما اوچت که او دس کوم صحابه دیگه چا پیره تاو دی زوی و توی بابا دا او دس مکوا دس که توی ممو ما خوی کتو بس که وی بچه ما تا دین مخایا ما دا حضور پاک روزی مبارک تا گوتونی ولا ما دا اغن دین دا کرن دین مخایا او دس کوم او دس یو کو او نبیز و توی دا دی اس کو شربتی چه غی والا پخلی وروالو نو هغه ته په دې خېټه بار راووته خېټه سوره د صحابه پوي شو چې اوس پاتې کېدو ولا نه هغه کې او دسو وینې ته بیګي او دسو یو دسو کو ایمان تکیا راکې ما کې نه وې چې تکیا ورکړه وی مونږ کوما یا بابا خدای ته وګوره په ملاستو کا دی وخت ته په ناسته مونږ کې وی بچي ما ته دین مخایا کړ کې ناسته خپل مونږ یو کو او بیا دوی ته وای عبدالله ابن عمر ته وی بچې یو لکه مې ارمان دی هغه ارمان مې سره هغه دا چې زه خخ هغه ځای کې شم چې کوم ځای کې رسول الله مبارک دفن یو خدای دوالو جهان سردار دی بل حضرت ابوبکر صدیق نو پړه مې دا ارمان پروت دی نو لاړ شه او کوټه د عائشه ده د عائشه بیبي نه تاسو کا یو عمر دا ارمان لري نو کاغه اوې چې ټیک تا نو بیا را قبر التو کنه او کاغه وی چې نه نو بیا مې د مسلمانانو مقبره ته اوس عبدالله ابن عمر لار نو د مسلمانانو مور ته عائشه بیبي تا اخو خبر واغې جړلې غریبه اوخ کې بدل اوسترګونه بچ اوچولې ای بابا میرا لګلې ما او هغه چې د عائشه نه تاسو کنو کده کوټه کې مال دی او قبر ځای راکړه د دوا خپل دواړو مرګرو سره بخښم عائشی بی بی وتوی چې دا خو ما ځان له خوښ کړی ما یو خو مې خاوند دی حضور پاک او بل خو مې پلار دی ابوبکر نو زه به شم وسره خو زه چې عمر غواړي دا قرباني ورکوم دا د عمر شو او زه به د مسلمانانو مقبره کې د نورو مرګرو سره ښخ شم نورو بیبیانو سره نو زوی راغی عمر وتوی بچې سدی در سره څه سوال جواب دی راوړو ای بابا چې ستا کما خوښه وه حق سیو شوا اجازت یو کو وی بچی را سی باوکے چه کلا زمړ شم کنه زما لاش یو سے نو د عائشی بی بی د کوټې مخې ته کېده نو بیا ته دوباره تاسو کې اسه نو دی وخت د جام دیم نو حیا کوي او د ما مخ کې سم غږ نشي کولای نو بیا مې یو سے نو کبه اجازت درکنو ال تعالی خبر وکنه او کبه اجازت ملو نه شو د ما د مرګ نه پس د مسلمانانو مقبره کې میخاخ کې نو چې څنګه سا ورکړه او یا ویلو نو بیا ولا आवाज ورکړه عائشہ بی بی عمر لاش وروړې
څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي چې تپوس ته وکړې، وایي قبر ولو کنه ځان له مې خوښ کړی، عمر مې ځان نه خوښ دی، قبر ولو کنه وی. نو د حضور پاک یو ارمان پوره شو. څنګه؟ یو ځل جمعات ته حضور پاک را دننه شو، خی طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق. نو رسول الله مبارک خی طرف نه ابوبکر ونیو او ګس نه عمر ونیو او داسې مخامخ صحابه ته ودرېده. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو، دغسې به پاسو. هغه پیشنګویي د حضور پاک خدای پوره کړه. حضرت عمر صاحب ورسره دفن کړ. نو زمارونو دا خو عمر صاحب دقه یکم محرم په دې میاشت کې وفات شوی. یو ځل حضور پاک د احد په غر ولاړ، یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق او بل ورسره حضرت عمر فاروق او دریم ورسره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین. نو دا غر اجلقید، زلزله پیراله. نو حضور پاک دی غر لا خپل پوند مبارک رو برولا او وی فرمایل اسکن احد، احد غلیشا دا تا پتشتا چی پتا سوک ولار دی. انما علیک نبیون، یو در باندې پیغمبر ولار دی، و صدیقون بل در باندې د ټول دنیا رښتونی انسان حضرت ابوبکر ولار دی، و شهیدان او دو در باندې جمدی شهیدان ولار دی. نو یو حضرت عثمان او یو حضرت عمر، دا د پیغمبر علیہ السلام یو پیشنگوئی شوا چې دا دواړه به شهیدان کیږي. دا غرنګ یو ځل په حراک غر باندې ولاړو، نو هغې باندې زلزله رااله او په هغې ور سره دا درې واړه ملګري ولاړو. نو په هغې کې حضور پاکو فرمایل چې یو پیغمبر ولاړ دی، یو صدیق ولاړ دی او دو شهیدان ولاړ دی. یو باغ کې حضور پاک ناستو، یو صحابي وی ما وی چې نن به د پیغمبر علیہ السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصلو، زه نن د پیغمبر علیہ السلام څوکیداری کوم چې ما ته دا یو سعادت ملو شي چې ما په ژوند کې یو وخت یا یو ورځ د حضور پاک څوکیداری کړې. په دې خدمت به قسم د صحابه خوشحالېدل. چاته صاحب النعلین وای، هغه صحابي عبدالله ابن مسعود چې حضور پاک سره به پیزار ګرځاو، پڼې به ور سره ګرځولې. صاحب الوساده حضور پاک سره به بالغ ګرځاو، ګدې به ور سره ګرځول چې په دې کېنی. دا به پیغمبر علیہ السلام دا خدمت به صحابه خپل لوی سعادت ګڼه چې د حضور پاک خدمت وکړم. نو دا صحابي وی ما وی چې نن به د حضور پاک څوکیداری کوم چې دا ماته یو سعادت میلو شي. وی باغ کې حضور پاک ناسته، ګرمي ده، نو دا کوی په غاړه کې ناست او خپې مبارکې په کوی کې ورښکته کړې، وی ځان دې کړې دې کې وروډه به د باغ، دې باغ نه به خلکو دیوال ته وکړو، کړکۍ به پکې لګولې. زما وی څوک؟ وی ابوبکر. وی ور راته لرکا، ما وی علی رزقک لږ په قرار شه، په اطمینان شه، ورېږه اجازت دله غواړم. وی رالم حضور پاک ته مې عرض وکړو، الله رسول ابوبکر اجازت غواړي. وی اجازت ورکا، ورته کولاو کا او د جنت زیرې مولا ورکا. اجازت میں ورکا وته مې وی چې حضور پاک فرمایي چې د جنت زیرې ورکا. نو را دن نشو، نو لږ ساعت پس بیا ور وټکېد. نو ما وی څوکې؟ وی عمر ور لرکا، ما صبر وکا، اجازت دله غواړم. نو حضور پاک ته مې عرض وکړه د الله رسوله عمر اجازت غواړي. وی د جنت زیرې ورکا، اجازت هم والا ورکا. لږ ساعت پس بیا حضرت عثمان ور وټکاو. مې څوکې؟ عثمان. ګوره دې صحابو ته به دا څه پته لګېده چې حضور پاک په دې باغ کې دی. نبی علیہ السلام خو پټ راغلی و دې باغ ته. نو مشکات شریف کې په دې خیری معجزاتو په دې بابونو کې
یو حدیث نقل کړی دی چې د حضور پاک د خولې نه به خوشبویي تله